السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. आवाज به ډیر سلو وي. زه دا مهال یم په جوبیل کې او هرم چې کوم دا بیماره شوې ده دا به تاسو پیژنئ. هم د دې جوان سره به وه ویډیوګانې به یې کولې ښکلې ښکلې، خو غریبې ته راغلې د ګردو مسله او د ګردو په مسله کې هغې ته ویلي ډاکټر چې تاسو به ګردې پیل کېږي، الله دې نه کړي، خو خیر مسله ورته شته دی. نو کوم ملګري چې یې یوه مهرباني وکړئ چې دوی ته دواګانې کوئ چې الله پاک دا صحت ښه کړي، ټول ورته ماشاءالله ووایه ځکه چې ډېره ښایسته کوکو ماشومه ده. حرم بچې څنګه یې؟ برابر یې؟ زندګي دې ښه ده؟ او چاچا خو یې دله ټول بې کړي دي بچې، دې ته وګوره ټولې چاچا یې دله بې کړي دي که نه؟ ښه به شي. ښځه به ټولو ملګرو ته دې ووایه ما ته دوا کوئ، ډېرې ډېرې دواګانې راته کوئ چې خدای مې ښه کړي. ښه ګډ شاباس. ورور ته هم د خپلو ټولو ملګرو نه دغه وکړه چې الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو جهان مننه د ضمیر رور چې دی موږ لرال او د حیات حاجي صاحب چې دی موږ لرال او زموږ د تکلیف کې موږ سره شریک شي. د دې یو جهان مننه او ټولو ته یو خاص دی چې ټولو ملګرو مینوالو ته چې حرم دپاره سپیشلي دعا وکړئ چې کومو ته ویډیو رسېدلی د هغوی الریډي دعاګانې کړي، د هغوی یو جهان مننه او نور هم تاسو ته خواست دی چې حرم دپاره ډېرې ډېرې دعاګانې وکړئ. ډېره مننه. ټول ملګري ورته دعاګانې کوئ. او حرم بیبي چې کومه ده نو ډېره کیوټ ماشومه ده او ډېره بیداره ده ماشاءالله. الله دې ورله صحت ورکړي، موږ به هم دوا کوو، تاسو مو ته دوا کوئ. د الله په امان.